شلاوریزونو نړیوال جام فاینل د انګلینډ او د پاکستان ترمنځ د مقابله د سبا نه بل سبا یعنې 14 نومبر 2022 کال په استرالیا کې آیا موږ افغانان ته دا پکار دی چې انګلینډ سپورټ کړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي هغې ته مبارکي ورکړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي آیا موږ ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو په دې درې واړو زما خبرې دا د نفرتونو ویډیو نه ده حقیقتونو ویډیو ده خلک وایي بعضې خلک وایي چې سیاست او کرکټ سره مه یو ځای کوه نو انډیا وګوره د پاکستان سره یو سیریز نه کوي نه پاکستان ته راځي او نه پاکستان پرېږدي چې انډیا ته راشي ورسره سیریز وکړي په آی پی ایل کې د پاکستان یو لوبغاړی نه هلي ځکه چې هغې په خپلو ولس باندې په خپل خویندو په خپل وطن باندې غیرت کوي نو دا سره مکس کړي دي هېڅکله دا کار نه کوي انډیا والا زه افغانانو زه خپله ما پاکستان ته چې دغه د تیر شوی نړیوال جام چې و هم ما پاکستان په میچ ګټلو باندې پاکستان ته مبارکي ورکړې چې کله زموږ د افغانستان نه میچ وګټلو خو ډېر زیاتی زمون خویندو میندو سره زمون خلکو سره په سپین بولدک نواله سند کراچۍ کې او همداسې په تورخم کې زمون خویندې میندې بېعزته کوي دا به کوم بې غیرته افغان وي چې هغه پاکستان باندې خوشحالېږي او د پاکستان ته مبارکي ورکوي زه دا نه وایم باید چې موږ او تاسې که نړیوال جام چېرته پاکستان وګټلو نو موږ باید د خپلو ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو ځکه د آمو تر اباسي نه یوه خاوره دا ټکه پورې دعوه کوو دا موږ تسلیم کړې نه ده چې دا د پاکستان خاوره ده خو پاکستان ته مبارکي ورکول یا د پاکستان سپورټ کول چې دي هغه به د بې غیرته افغان کار وي دغه خویندې میندې مه ګورئ نن ورسره څه کوي پاکستان په دغې باندې غیرت وکړي نو دې نه خو بیا دا ښه ده چې په افغانستان کې امریکایانو او امریکا د فوټبال میچ ګټلو او که انګلینډ د کرکټ میچ ګټلو باید موږ مبارکي وله ورکړی وي خو افغانانو ورونو لږ ځان کې غیرت پیدا کوي احتجاجاً موږ ټول افغانانو باندې دغه کوو چې د پاکستان په باره کې به نه پوسټونه کوئ نه به د پاکستان سپورټ کوئ ځکه پاکستان ښکاره موږ سره دښمني کوي دومره ظلم والله کې اسرائیل د مسلمانانو سره کوي کوم ظلمونه چې موږ سره دغه پاکستان دغه پنجابي ریاست کوي زه راشد خان ته مې نورو لوبغاړو ته مې نورو افغانانو ته مې چې نه به ټویټ کوئ د پاکستان په باره کې احتجاجاً نه به د پاکستان دپاره پوسټ کوئ نه به پاکستان سپورټ کوئ زموږ ښکته پښتانه دی زموږ وینه ده زموږ قوم دی زموږ د وجود حصه ده هغې د هغې په هره خوشحالۍ باندې موږ خوشحالېږو خو موږ به هېڅکله پاکستان ته د پاکستان په ګټه باندې د پاکستان په پیدا باندې به موږ خوشحال نه شو ځکه موږ ته نسخان رارسي افغانانو ورونو او زه یو خبره کوم چې د ټورنمنټ شروع شو د ورلډ کپ د شلو ورځونو ما اول نه دا ویلې افغانستان مې سپورټ کړی دی بل یو ټیم مې نه دی سپورټ کړی خو دا مې ویلي دي چې انګلینډ به دا ټورنمنټ ګټي دا کپ به انګلینډ ګټي ځکه انګلینډ ټیم ډېر مضبوط ټیم دی په 2 نوي کې همدا حالت و د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ فاینل شو فاینل چې و هغه د 50 اورونو هغه پاکستان وګټلو مګر په هغې وخت کې پاکستان سره عمران خان و په هغې وخت کې پاکستان سره وسیم اکرم و نه ورسره وسیم اکرم شته نه ورسره عمران خان شته دی نو انګلینډ ډېر امکانات دي چې انګلینډ یې وګټي خو زه یو خبره کوم افغانانو ورونو چې زه یو خبره کوم چې پاکستان هم پکې مسلمانان اوسېږي او کافر هم پکې بعضې شته دی دغه شان په لندن هم چې دی دا دې کې د کافرو وطن دی کافر هم پکې اوسېږي 1.5 میلیون پکې پاکستانیان چې دي دا مهاجر دي دلته د 15 ملکونو خلک دي نور مسلمانان پکې دا خالي د پاکستان نوم یې د واغستو خو د پاکستان او د انګلینډ قانون یو دی د پاکستان قانون چې دی او کفري قانون دی یعنې پاکستان د برطانیه زوی دی دا دې کې کوم شک نشته دی د دې ځان دپاره جوړ کړی دی او دا یې پلار دی نو موږ د پلار سپورټ یې وکړو که د زوی سپورټ یې وکړو بل دا ده چې انګلینډ دلته په لکاو افغانانو ته پاسپورټونه ورکړي سهولتونه یې ورکړي همداسې د ښکته پښتونخوا والا په افغاني کیسونو راغلي دلته د برطانیه پاسپورټونه اخیستي دلته هم جوماتونه مدرسې شته دی په پاکستان کې هم جوماتونه مدرسې شته دی خو دلته چې کوم سهولت مسلمانانو ته دی دلته کوم سهولت چې افغانانو ته دی هغه په پاکستان کې نشته په پاکستان کې خو زما خویندو میندو سره دغه شان دي کارونه کوي دغه شان د بې غیرتۍ کارونه کوي په پړو راته ځوانان تړي زنانه راته بېعزته کوي نو دا به کم یو افغان وي چې هغه د پاکستان سپورټ کوي خپله عمران خان وایي چې پاکستان د برطانیه د امریکې یو غلام هیواد دی نو زه ولې د غلام هیواد سپورټ وکړم د دې بادار یې ولې نه کومه مستقیم باید موږ د بادار سپورټ وکړو نه دغه پاکستان د پنجابي ریاست ښکته پښتانه ورونه زموږ بیا هم ورونه دي او که څوک د پاکستان په سر باندې موږ سره دښمني کوي لاس یې خلاص هغه هم زموږ دښمن دی چې کوم دا
باجوا او شابر شبیب او رایل شریف او دغه ټول دي همدغه شان دي زموږ دشمنان دي څنګه چې امریکا څنګه چې روس دشمن دی چې څوک د پاکستان دغه باندې موږ سره مقابله کوي لاس خلاص او آزاد دا ورلډ کپ به انګلند ګټي موږ به هیڅکله پاکستان سپورټ نه کوو د پاکستان نوم به نه لو افغانان ورنو دغه د پښتنو مترباسي نه دا یوه خاوره ده د هغې په خوشحالۍ مو خوشحالېږو او په غم باندې خفه کېږو لر او بر یو افغان انګلند به